بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال تاسو ګورئ جعفر چې ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د پیټرنز باره یو د پیټرنز څنګه تاسو وګورئ د سیریز د پیټرنز باره کې ایڈوانس لیول کې او په دې کې ان شاء الله راوندینګ ټاپ ان راوندینګ باټم پیټرن باندې وګورئ چې راوندینګ ټاپ راوندینګ باټم څه ته وایي، فائدہ څنګه استفاده تاسو څنګه استفاده څنګه کولای شئ، پروفټ څنګه اخیستلی شئ، الله څخه ځان څنګه ساتلی شئ د دې پیټرن په استفادې سره. همدا شانتي د بل خبره هم تاسو ته کومه چې کله ویډیو خوښیږي یا نه خوښیږي لایک ډسلایک ورکوئ او ویډیو کې کمنټ لیکئ، سبسکرایب هر شی چې کوئ تاسو خپله خوښه خو دا کمنټ او لایک یا ډسلایک دا شی ورکوئ چې موږ ته پته لګي تاسو زموږ ویډیو باندې څومره پوهېږئ، خوښ هم شوه ناخوښ هم شوه، دغه خبره مهمه ده. صحیح شو، تر څو چې موږ نور هم کانفیډنس کې شو چې یا مشکل یې هغسې کوو که تاسو زموږ ویډیو خوښوئ نو کمنټ کې موږ ته مثبت رایه ولیکئ نو موږ به نور کانفیډنس کړو، نور به موږ په ویډیو کې خواري او کوشش کوو. صحیح شو. ښه، اوس راوندینګ ټاپ پیټرن څه ته وایي؟ راوندینګ ټاپ پیټرن او راوندینګ باټم پیټرن زه ورته اول لاینز کې دلته وباسم، لاینز کې دلته زه ورته ډرا کړم، دلته بیا لاینز کې ته ډرا کوم چې تاسو ته اول په یو امیج ځان سره جوړ کړئ. ګوره مارکیټ بره روان دی. صحیح شو. دا ګوره مارکیټ سلولی څنګه روان دی؟ اپ ټرینډ کې روان دی. دلته چې شو یو راوند ټاپ جوړ شو. صحیح شو، راوند ټاپ جوړ شو، دې نه پس چې کوم ریاکشن کېږي بس مخکې وایو چې 6 دینه بعد کوم چې تاسو ټریډ وکړئ. صحیح شو. ښه، صحیح شو. دا مارکیټ چیرته تللی دی؟ مارکیټ تللی دی، مارکیټ دا دی بره تللی، دا دی مارکیټ چیرته تللی؟ اپ ټرینډ ته تللی دی او دلته یو شی جوړ شو، یو راوندینګ ټاپ پیټرن جوړ شو. راوندینګ ټاپ پیټرن دلته به سمپل هم درته جوړ کړم، دې ته راوندینګ ټاپ پیټرن وایي چې داسې یو حلقه‌یي جوړ شوي، حلقه‌یي ورته وایي، پښتو کې ما حلقه‌یي ورته ویلی شو، یو دایروي ورته ویلی شو، دغه شانتي دې ته موږ راوندینګ ټاپ ویلی شو. صحیح شو. ښه، اوس راځو موږ څه شی ګورو. دلته به زه بیا یو بلیک کلر والم. مارکیټ مطلب چیرته تللی دی؟ مارکیټ تللی دی لاندې تللی دلته یو راوندینګ باټم یې جوړ کړئ. صحیح شو. راوندینګ باټم یې جوړ کړئ، دلته راوندینګ باټم یې جوړ کړئ. اوس دې ځای نه موږ چیک کوو، راوندینګ باټم نه بعد موږ اوس مارکیټ چیرته تللی دی؟ مارکیټ ډاون تللی دی، ډاون تللی راوندینګ باټم ښکاره شو. دا راوندینګ باټم دی. راوندینګ باټم څنګه ښکاره کېږي؟ راوندینګ باټم دغه شکل کې ښکاره کېږي. صحیح شو. دغه شانتي وي غوندې شکل لري په باټم کې او په بره غوندې ای غوندې شکل ورته ووایه، چې ګول ای غوندې شکل مو ورته ویلی شي، او که ساده پښتو کې ورته وایي لاندې هم حلقوي شکل لري او بره هم یو حلقوي دایروي یا حلقوي شکل لري. به دغه شی یو کنسپټ ځان سره ذهن کې کېنوئ. راوندینګ باټم راوندینګ ټاپ نومونه مهمه نه دي، صرف شکل نظر کې او ذهن کې کېنوئ. صحیح شو. ښه، صحیح شو. اوس به دلته موږ راشو، دلته به موږ ښه دا اگزامپل یې شوې، دلته تاسو په دې انشاءالله پوه شئ. څنګه چې ما تېرو ویډیوګانو کې تاسو بار بار ویلي چې دا اگزامپل به تاسو سره اکثریت تاسو به کتلي په پکچرو کې، نور ځینو کې، په اگزامپلو کې، ویډیوګانو کې، په نور ځینو کې کتلي دي. نو دې خاطر زه ایډوانس لیول مطلب هم دا دی چې تاسو ته په دې کینډلو کې وښیم څنګه دلته تاسو دایروي شکل ګورئ، داسې په چارټ کې نه وي، اکثریت دایروي نه وي. نو دلته باید تاسو اگزامپل یې څومره زه در کوم دې باندې ځان سر خلاص کوئ. او څنګه دلته ما اگزامپل یې راویستې هم نه دی، زه څنګه سرچ کوم داسې ما سره په دې ویډیو کې هم سرچ کوئ، اگزامپل یې ګورئ. کوم اگزامپل زه در کوم هغې سره بل اگزامپل تاسو ته په ویډیو کې ښکاري، هغه اگزامپل تاسو ځان سره نوٹ کوئ. بیا تاسو بار بار ځان سره پریکټس چې وکړئ، انشاءالله په دې خبرو پوهېږئ. انشاءالله څه مشکل هېڅ سخت نه دی په دنیا کې، هر څه اسانۍ، هېڅ مشکل نشته، خو صرف پریکټس کار غواړي، سم نور نشته. صحیح شو. ښه، اوس ګورئ دلته یو ګوره ډایرکټ دلته موږ راغلو، دا چې یورو ایس ډي یو ساته چارټ دی. ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې ویلي دي ځینې تاسو هر یو چارټ راکولاوئ، هر یو چارټ کې تاسو کار کوئ، هېڅ مشکل نشته. هر یو چارټ چې کولاوئ بس په هغې کې صرف دغه پیټرنز پیدا کوئ. صحیح شو. خو چې لږ های لیول های ټایم فریم کې تاسو دا پیدا کوئ، بیا ډاون ټایم فریم ته راځئ یا کې ټریډ کوئ، بیا ډېر ښه راځي. څنګه چې مخکې ما په ویډیوګانو کې سټریټجي مې ویلې ده، ګرینډ فادر ان لا فادر ان سن چې ما ویلو. صحیح شو. ښه، راځئ دې ګوره دلته اگزامپل وګوره، یو اگزامپل ته دلته به لاندې و دا مارکیټ دا دی، اوس شوی دی. صحیح شو. اوس مارکیټ شوی دی او دلته دا د اگزامپل جوړ شو. صحیح شو. ښه، اوس دلته بله خبره، دلته مهمه خبره چې وه ګوره، راوندینګ ټاپ چې جوړ شي، راوندینګ ټاپ چې جوړ شي، څه شی جوړ شي؟ راوندینګ ټاپ جوړ شي. دلته به زه آر ولیکم، راوندینګ او ټي به ولیکم. صحیح شو. دا چې شو راوندینګ ټاپ شو. او همدا شانتي دلته به زه ولیکم آر او دلته به بي ولیکم. صحیح شو. راوندینګ باټم. صحیح شو. دا د راوندینګ باټم جوړ شو. نو که چیرې تاسو په دې خبرې ته خیال وکړئ، که چیرې راوندینګ ټاپ جوړیږي نو مارکیټ چیک کوي، مارکیټ اوس ریورسل کوي، مارکیټ راوندینګ ټاپ نه بعد امکان لري چې مارکیټ اوس لاندې راشي. صحیح شو. همدا شانتې مارکیټ چې ډېر ډاون تللی نو دلته مارکیټ کې چې کله یو راوندینګ باټم جوړ شي، هغې نه پس مارکیټ امکان لري چې اوس مارکیټ چېرته لاړ شي؟ بره لاړ شي. صحیح شو. دې خبره ځان سره کلیر کړئ. باټم چې جوړ شي، مارکیټ بره تللی، هلته
ټاپ جوړ شي راونډینګ ټاپ جوړ شي آر ټي جوړ شي آر ټي طریقه له شارټ کټ دی آر ټي راونډینګ ټاپ یعنی بر یو سایکل جوړ یو حلقه جوړ شي بره دلته مارکیټ امکان لري لاندې لاړ شي همدا شان دي چې لاندې جوړ شي نو مارکیټ امکان لري چې اوس بره لاړ شي دا خبره ذهن کې کېنه وایم دا مهمه خبره ده صحیح شو او ستراتیژي وایو چې تاسو به چې د ټریډ پکې ولګوي ښه دلته څو ګورئ لاند شارټلی تاسو دلته وګورئ دې کې راوند جوړ شوی دا یو راوند دی ګور ما تاسو ته ویلو چې تاسو ګور الته څنګه سوچا راوند جوړیږي د سی په چارت کې نه چارت کې لکه کینډل جوړیږي لکه دغه جوړیږي نو هغه نه پس یو څه شکل د راوند ورکي اوس دې ته موږ راوند ویل شو صحیح شو دا راوند پیټرن دې ته ویل شو راوند پیټرن جوړ شو دا د ګوره مارکیټ چې تللی دی اپ ټرین تللی دی د نه پس چې شو مارکیټ اپ ټرین تللی دی راوند جوړ کې راوند چې جوړ کې صحیح شو دغه دی راوند جوړ کې راوند نه پس تا دیږي کې چې د موږ ټریډ لګو چې راوند کله جوړ شو فول راوند جوړ شو راوند مکمل جوړ شو صحیح شو راوند جوړ کې هغه نه پس ټریډ موږ چیرته لګو کله چې پوه شو راوند مکمل شو هغه نه پس ته به د هغه کومه لو چې دا یعنی مطلب تیر ریزिस्टेंस یا تیر سپورت تاسو دلته زبر سوچا قدر تو واسه دا د مثال د موږ چې تیر سپورت دی دا د دې لپاره سپورت دی د راوند لپاره صحیح شو د راوند لپاره دا سپورت دی زبر د خطونه کوم چې زاړه خطونه دا به استکو چې لږ زره کلیر په پوه شي ښه دلته څو ګورئ دلته به دغه یو خط دا استکو چې لږ نور هم کلیر شي صحیح شو دا څو ګورئ دلته تاسو خیال دی دلته ګوره راوند جوړ شو سپورت لین ته واپس راغی سپورت خط ته راغی نو سپورت خط چې بریک کې ګوره دلته سپورت او ریزिस्टेंस په راوند خط کې کار علي ټرین لین هم کار غوښتي چې کوم کې چې پوهیږي ټرین لین جوړیږي ټرین لین هم سره د دې کې څو ګورئ که یو حساب سره موږ ګورو دا ټرین لین هم جوړ شوی دی ګوره ته دې نه کومه ټرین لین خط کش کو دې نه ټرین لین جوړ شوی دا دې نه که خط کش کو خو دې کوي ټرین لین نه راځي بیا هم دلته دې د راځي دې د براولي غول د شاته لاندې ټرین لین ګرځا شاته جوړ شوی دې جنا جوړ شوی د ټرین لین سي شو دا وګوره خو ټرین لین شاید تاسو لږ کنفیوز هم کې لږ بګډ وډ شي دي خاطره ګوره دا یو ټرین لین دی دلته بریک کې دا لاندې لاړو خو ټرین لین تاسو که کارم نه لای سپورت ریزिस्टेंस لږ کلیر تاسو ته جوړیږي نو سپورت ریزिस्टेंस نه کار چواله برته خېسي شو دا وګوره سپورت دی دا لین چې د موږ سره کم خط دی دا یو سپورت لین دی دا به موږ اس ولیکو دا موږ سره کم لین دی سپورت لین دی سپورت علي سپورت خط دلته وسو بریک اوټ دلته کړی دا د شی جوړ یو اراوند ټاپ جوړ شو راونډینګ ټاپ جوړ شو صحیح شو راونډینګ ټاپ جوړ شو دلته د موږ سره راوند ټاپ جوړ شو دی نه پس موږ ټریډ چې د کوکل چې سپورت خطه بریک کې هغه نه پس ته یو اوګد کینډل یا یو کینډل مات کې او چې بل کینډل هم جوړ شو خو چې سپورت سره چې نه وي سپورت سره ټچ نه وي ګوره لکه څنګه چې دا کینډل چې دی چې دی سپورت سره چې دی سپورت سره ټچ نه دی دا شین کینډل تاسو دلته ګورئ دا شین کینډل سپورت سره ټچ نه دی نو ټچ چې نه دی چې دا کینډل څنګه کمپلیټ شي په دې دریم کینډل باندې موږ ټریډ دلته کوو دلته موږ ټریډ کوو لکه دلته سی پریکټیکل هغه وکم دې ځکه موږ ټریډ وکړو خپل سټاپ لاس چیرته ورکوو خپل سټاپ لاس دلته یا دلته ورکوي شي چې مثال کوم ځکه بریک اوټ شوی دی بریک اوټ کې خپل سټاپ لاس ورکوي شي او کنه ویج سټاپ لاس لږ زره زغټ ورکوم نو مخکینه کوم ځکه چې مارکیټ سی او هلکا سٹارټ کړي و هغه ځکه په تاسو چې او کې خپل سټاپ لاس پر ټریل کې ولګ به بره بوزي صحیح شو یا د تیر کینډل کوم های چې ډیر غټه های جوړه کړي و تیر کینډل هغه کینډل های ته به وسې د کینډل د های دی چې د یو های بره لیول چارت دی د تیر کینډل نو دی ته به خپل سټاپ لاس وسه تاسو خپل خو که تاسو دلته خپل بریک اوټ هم لګوړان دي شوی بریک اوټ نه لګلاندې کې ته انټری کړي نو بریک اوټ کې خپل سټاپ لاس پلیس کا او کنه لګي بره پلیس کا سې شو خپل څومره چې سټاپ لاس غټه عمره ته ریسک لګ کوي خطر دی لګ کوي سې شو خپل ټیک پروفیټ چې دی 1:2 سکم یو پر سکم 2 منګه خپل ته پروفیټ واغستو دا د منګ دیږي پروفیټ واغستو دیږي کې وګورئ تاسو دیږي منګ پروفیټ واغستو دلته منګ ټریډ لګولې دا د منګه د پروفیټ لیول ټچ شو منګه پروفیټ واغستو صحیح شو دا ګور مهمه نه ده چې مارکیټ کې لګ دی پاره لګ وخت لپاره مارکیټ ته ډیر وخت لپاره ته دا مهمه نه مهمه دا چې تاسو څنګه پریکټیس بار وکړئ څنګه تاسو انټری ولګوي او انټری تاسو هغه منیجمنت ریسک منیجمنت تاسو ریسک ریوارډ ریشو خپل زیاته کوي سې شو کدل ته مثال منګه دا سټاپ لاس منګه لګ نور ول تلان دي کو خپل بریک اوټ سره منګ کړو نو زمونږ یې سکم درې چند زمونږ پروفیټ دی مطلب که $1 تاوان کو $3 منګه ګټه کو سکم $3 سې شو نو دا غده دا زمونږ څه شی دی دا زمونږ
ټیک پروفیټ څومره یو غټه ریشیو راکړه. صحیح شو. دغه شانتي تاسو دلته وګورئ نور اگزامپل به هم دلته وګورو. دا وګوره ما ګوره صحیح سټیپ بای سټیپ ګورئ ویډیو چې صحیح پې کلیر پوه شئ. ښه ګوره دلته لاندې یو بل اگزامپل هم دی. دا د بل اگزامپل هم دی. دلته وګورئ دلته دلته وګورئ دا چې جوړ شوی دی حالانکه دا یو ډبل ټاپ هم دلته ویلی شو. دې ته ګوره هر یو پیټرن یو بل سره کنیکشن هم بعض وخت کې جوړېدی شي. ګوره دلته اوس وګوره ډبل ټاپ پیټرن هم جوړ کړی خو موږ ډبل ټاپ ته اوس نه ګورو موږ یو حلقوي شکل ته ګورو. نو دې ته دا یو حلقوي شکل موږ ورته ویلی شو. صحیح شو. دغسې یو حلقوي شکل موږ دې ته ویلی شو. حلقوي شکل جوړ شو. صحیح شو. پیټرن جوړ شو. سپورټ ریزسټنس خط دلته موږ سره چیرته ویستل کېږي؟ دلته موږ سره سپورټ یا ریزسټنس خط دې ځای کې موږ سره ویستل کېږي. صحیح شو. دغه راونډینګ ته دې ته موږ کپ پیټرن هم ویلی شو. صحیح شو. کپ پیټرن موږ را روانو بله ویډیو کې هم کپ پیټرن باندې په دې باندې لکه همدا به نور هم ایډوانس کې نور هم وایو چې دې کې کپ پیټرن هم لږ ذره انوالو دی. هغه کپ پیټرن لږ نور هم اکوریسي زیات دی. صحیح شو. ښه و دلته وګورئ موږ سره چې جوړ شو دلته موږ سره یو پیټرن جوړ شو. چې کوم پیټرن جوړ شو؟ یو راونډینګ پیټرن جوړ شو. راونډینګ پیټرن جوړ شو. دلته موږ ټریډ چیرته لګوو؟ دا د موږ سپورټ خط ته ویستو. سپورټ کې موږ دلته سپورټ خط هم ویستو دا بریک کړو. راونډینګ کپ یې جوړ کړې. راونډینګ پیټرن راونډینګ ټاپ یې جوړ کړې. صحیح شو. دې نه پس موږ ټریډ چیرته کوو؟ ټریډ مې څنګه چېرته مخکې وویلې همدغه شانتې به تاسو وکړئ. که تاسو ګوره دلته اوس موږ په څه شي کار والو د دغې نه هم کار والو د څه ورته وایي د ټرین لاین هم استفاده والو. نو دا دی وګوره بلکل په هماغه ځای کې بلکل په کوم ځای کې بلکل په هماغه پوزیشن کې څه شوی دی بلکل په هماغه پوزیشن کې موږ سره بریک آوټ د ټرین لاین نه اخیستی دی. خو ټرین لاین بیا لږ تاسو کنفیوز نه کړئ. نو دې خاطره سپورټ لږ ذره کلیر خبره ده څه پکې نشته دی. سپورټ لږ ایزي هم دی اسان هم دی او کلیر دی او کنفرمیشن هم ښه درکوي. صحیح شو. دا وګورئ یو راونډینګ کپ جوړ شو. دې ځای کې بریک آوټ وشو. دلته موږ ټریډ چېرته لګوو؟ ټریډ موږ چې دی بریک آوټ وشو. بریک آوټ نه پس دغه کینډل کې بریک آوټ وشو. دې کینډل کې بریک آوټ وشو. دې کینډل دا کینډل لاندې کلوز شو. دې دریم کینډل کې موږ ټریډ لګوو. دې کینډل کې موږ سی ټریډ لګوو. دا د موږ سیل دلته ولګولو. په دې ځای کې موږ سیل ولګوو. خپل سټاپ لاس چې دی یا بریک آوټ سره ورکوو یا چې دی لږ ذره هغه کوم ځای کې چې کپ سټارټ شوی دی هغه ځای کې موږ چیک کوو. ګوره دې کې دې ځای کې کپ سټارټ شوی. صحیح شو. دې ځای پورې موږ خپل سټاپ لاس ټریل کوو ورکوو او دا وګوره یو پر دوه چند دوه نه حتی زیات موږ ته خپل پروفیټ راکړی خو موږ یو پر دوه چند یو پر یو چند یو پر دوه چند موږ خپل چیک کوو پروفیټ الو او مارکیټ نه چیک کوو دا دی وځو. صحیح شو. دغه شان دي تاسو دلته وګورئ مارکیټ کې تاسو پروفیټ بوک کې او مارکیټ دلته هم تاسو ته ګټه درکړه او مارکیټ نه ووتئ په ګټې سره. صحیح شو. ښه اوس دلته ګورو راځئ چې مثال ډبل یو څه شو یو راونډینګ باټم کپ به موږ جوړ کړو. دلته یو راونډینګ باټم کپ به دلته موږ پیدا کړو چې وي. نو هغې باندې هم یو اگزامپل جوړ کړو. وګورو پریکټیکل به وګورو. راونډینګ باټم صحیح شو. راونډینګ باټم کپ دلته اوس کو راونډینګ باټم دلته تاسو وګورئ دې ستم تاسو راونډینګ باټم ویلی شئ او دې ستم تاسو راونډینګ باټم ویلی شئ. صحیح شو. ګوره دومره مهمه نه چې بیخي او کلیر دغه جوړ شي خو که چیرې دا ګوره دلته یو غاړ دغه جوړ شوی دلته ګوره بعض ځایونو کې تاسو ته یو مکمل یو راونډینګ باټم جوړیږي یو راونډینګ ټاپ به جوړیږي خو تاسو به صحیح پریکټیکل څومره چې کوی شئ دا ګوره راونډینګ باټم جوړ شو. صحیح شو. دا ګوره ډېر وخت نه څومره وخت شو دا د درویشتم د مارچ نه د اووم د مارچ نه واله تر د لسم د مارچ پورې یعنی مطلب 3 ورځې دا اله یو راونډینګ باټم جوړ کړي. صحیح شو. نو دا ګوره راونډینګ باټم جوړ شو. دا حوصله صبر غواړي پیشنس غواړي. صحیح شو. دلته ګوره موږ خپل سټاپ موږ دلته اوس ریزسټنس نه کار لرو. صحیح شو. موږ دلته چې نه کار لرو دلته موږ د ریزسټنس نه کارو. دا د موږ ریزسټنس دی. صحیح شو. دا زموږ څه شی دی دلته دا زموږ ریزسټنس دی. دا ریزسټنس دی ولګ نور هم شاته لاړ شو. دې ځای کې وګوره دا یو ښه ریزسټنس دی. صحیح شو. دې ځای نه مخکې مارکیټ بره تللی دا ګوره لږ وړاندې تللی بیا هم بره تللی دې پوینټ نه دې نه بیا بره تللی نو دا یو څه شی دی یو ریزسټنس دی. ګوره دې ځای کې لږ صبر هم کړی دی مارکیټ لږ ذره سلو شوی دلته یو سایډ وی مارکیټ جوړ کړی نور هم کنفرمیشن امکان زیات کړی چې دې نه مارکیټ ډاون ټرینډ چینجیږي نور هم بره ځي. نو دلته یو کنفرمیشن ښه ده به نور ویډیوګانو کې هم غږیږو چې دغه څه معنا ورکوي دې څخه استفاده څنګه کوی شي چې مارکیټ بریک آوټ سره سلو کېږي. ښه
زه موږ دلته شي باندې فوکس کوو دلته موږ په راونډینګ باټم باندې فوکس کوو شي راونډینګ باټم جوړ شو راونډینګ باټم پیټرن جوړ شو دلته اوس موږ چیک کوو چیرته موږ ټریډ لګو موږ ټریډ لګو راونډینګ باټم نه بعد چې کله بریک آوټ پر ریزिस्टेंस وشي باټم کې ریزिस्टेंस لټو او په ټاپ کې موږ سپورټ لټو صحیح شو راونډینګ باټم کې ریزिस्टेंस هغه وشو بریک آوټ وشو ورته تاسو مال د مهمه خبره کړې و چې یو کینډل بریک شي دویم کینډل باید د سپورټ یا ریزिस्टेंस سره ټچ نه وي خو دلته وګورئ د بریک کړی دی د بل کینډل ګوره د بریک کړی دی خو دا کینډل سور کلوز شوی بل سور نه بلکې شین کلوز شي چې مطلب کنفرمیشن دی چې برځي او لاندې رواني نو باید سره کینډل جوړ شي صحیح شو ها دلته وګوره دا کینډل د کینډل بریک کړی دی دلته دا ټچ دی سره دا کینډل دواړه ټچ دلته صحیح شو دا کینډل ټچ دی خو دلته موږ ټرین نه لګو صحیح شو دلته ټرین نه لګو دلته ښه کنفرمیشن ته صبر کوو ګورو دلته ان دیږي کې بریک آوټ شو دا دی دلته بریک آوټ وشو او دا کینډل بار کلوز شو دلته موږ ټریډ لګو دیږي کې موږ ټریډ لګو دا دی بس د ټریډ ولګوم دا دی دیږي کې موږ مثال ټریډ ولګولو دلته موږ سټاپ لاس دی سټاپ لاس د 13 کینډل کمالو چې دلته ورکوي شي یا کمزې کې چې مارکیټ خپل دغه جوړ کړی دی څه ورته وایي خپل یو راونډینګ کمپلیټ کړی یا جوړ کړی حالا دلته کمپلیټ کړم دی دا ګوره مارکیټ دې ځنه نور سیډ نو ساډوي غونډه تلې دي صحیح نه صحیح شو دې ځنه څه شوی دی مارکیټ اکثریت ساډوي تلې دی نو دې ځکه تاسو ګورئ دا غزینه من خپل پروفټ څومره تاسو واغسته څومره ونه شتو دا ګورئ یو پر سلو چند یو پر سو چند یو پر و چند موږ د پروفټ را کړی خو نه دومره زیات تاسو ریسک نه لو خپل یو پر 2 چنده یو پر 3 چنده زمونږ د سٹارټ نه یو پر 2 چنده خپل پروفټ اغسته بوکینګ ختم دا د موږ یو پر 2 چنده پروفټ واغستو مارکیټ نه په شارټ ټایم کې ډیر لګو کې موږ د پروفټ راکې مارکیټ نه وته دغه حوصله صبر او په کم غټه په کم خپل کم استراتیژي ته جوړ کړی په هغه کې نیت کول دي نور زیات لالچ او زیات ورخطۍ بنه کې صحیح شو کني د مردا مارکیټ به استا پروفټ حتی پیسې سره دی وړي صحیح شو ګورلته یو ګور دغه وګ د ډیر غټ اگزامپل دی چې تاسو به هر یو پیټرن په غټ شکل کې ګورئ په وړو کې شکل کې ګورئ نو بار چې پریکټیس کوئ ان شاء الله په دې به پوهیږئ صحیح شو ها دلته تاسو ګورئ دلته موږ ګورئ کدلته موږ ګورو یو راونډینګ باټم جوړ کړی دی یو راونډینګ باټم جوړ کړی دلته کراس کړی دی ځکه دې پورې موږ ته ګټه راکړي صحیح شو دلته موږ یو سمپل اگزامپل درکم دا وګوره راونډینګ باټم جوړ کړی صحیح شو راونډینګ باټم جوړ کړی دی دنه پسته دلته وګورئ دې ځکه دې اوس موږ چې د ټریډ لګو دلته لګو چیرته موږ په تیر ریزिस्टेंस باندې موږ ټریډ لګو تیر ریزिस्टेंस باندې کوم ریزिस्टेंस چې کوي وګرځاده کوي ریزिस्टेंस دلته چې دا یو کوي ریزिस्टेंस د کلګ نور هم لاندې را شو دا یا دا صحیح کوي ریزिस्टेंस دی صحیح شو د زګوره مارکیټ دي جن به برتل دي جن برتل دي جن برتل دي چې مارکیټ بل لاندې راوښته دي نو دا یو کوي ریزिस्टेंस دی صحیح شو څنګه دی یو کوي ریزिस्टेंस دی ټریډ موږ چیرته لګو ټریډ دغه ځکه موږ لګو ټریډ کې مارته ویلو چې یو کینډل بریک شي بل کینډل باید ټچ نه وي لکه دا چې ټچ نه دی یو کینډل بریک شو بل کینډل ټچ نه شو هم شین دی تم چیرته موږ ټریډ لګو یا که دلته تاسو ټریډ لګوئ لږ دیږي پورې موږ ګټه واغسته او که تاسو لږ مخکې ټریډ ولګو هم صحیح ده لکه زه چې کوم استراتیژي هغه ځینې ما ویلې درته مغیزي کې دلته مثال دیږي کې یا زه په دیږي کې موږ ټریډ شي کې پلیس کې خپل د تیر کینډل لو کې موږ سټاپ لاس کیدو او موږ خپل 1:2 موږ خپل پروفټ الو دا دی زه په ځای موږ شی واغستو یو پر 2 چنده موږ خپل شی واغستو پروفټ واغستو دغه شان دي تاسو څنګه کولای شئ خپل پروفټ اغستې شي نو دا شان دي سټپ بای سټپ حوصله سره تاسو باید بار پریکټیس وکړئ بار اگزامپل وګورئ دلته تاسو وګورئ مارکیټ څنګه شوی دی مارکیټ ډاون تللی دی مارکیټ فوللی ډاون تللی دی جم تللی لاندې تللی دلته تاسو ګورئ یو شی جوړ شوی دی یو باټم جوړ شوی دی یو باټم جوړ شوی دی راوند باټم جوړ شوی دی چې ټریډ لګو دلته وګورئ څومره غټ پرسنټیج پروفټ تاسو درکړي همدا شان تاسو کولای شئ بار پریکټیس سره بار اگزامپل سره بار پریکټیس سره ان شاء الله تاسو پروفیټیبل ټریډونه غوښتئ شئ الله دې په دې ویډیو په شی بیا هم څه مشکلې پوښتنې آزادانه په کمنټ باکس کې کولای شئ واتس اپ نمبر باندې کولای شئ ویډیو د خوښ په صورت کې لایک بٹن وهئ کمنټ کې وسلی کوي ان شاء الله پر روان ویډیو نور هم تفصیلی او ډیټیل سره ویډیوګانې جوړو او بیا هم څه مشکل آزادانه تاسو کولای شئ تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته